ګرونه اوریدونکو د وزیرستان ځوانان سره موجود دي. اچھا په سکرین باندې تاسو وینئ چې دا ځوانان د وزیرستان د غره نه ممویي چې کوم په اردو شمیش سلاجید ورته یې سلاجید د غره نه وروړي په خپل وزیرستان شي د تیوراوي بیا بهر خال تلاجی پیرا تفصیلی گفتگو ور سره کوي دا زده کړه وزنه کی چې دا سلاجید د کیمه وزیرستان د کیمه غره نه وروړي بیا څنګه تیوراوي د پیرا سیستم مش توسته بیانوي دا ویډیو تر اخره پرې وکسستای. السلام علیکم. اول خپل نوم مشایع او د وزیرستان د کیمه سیمه سره تعلق لري؟ زه تعلق ته چغمالي جنوبي وزیرستان یم. اچھا کور مې لکه په غرق شدای. اچھا نوم د څه دی؟ مرد علي خان. مرد علي خان کته دا وشایع چې د سلاجید کاروبار د شریک د وزیرستان د غرنه سلاجید لوري دا څنګه اول پاته درته ولګی چې د وزیرستان په غرینه شه په سلاجید ولګی چې یې پنسوري و یو خغوشتای او چې متر را چې زه ټیشک یا مو یګی تاور یګی ټیشک د یګی نام شریک بیا ته پاته ولګی دا بیا مو تاسو پاته ولګی دا. اچھا دا ته په غرینه شه سلاجیدی اچھا دا مطلب د سکماتی شاید بیا سیل کدا نه مشاوره شولا چې ډېر خلک راخوښتل. اچھا ګرونه اوریدونکو په سکرین باندې تاسو ویډیو هاوی نستای وس چې کیم دای دمرا چې غرنه وروړي چاته زنه شور سره لکدای. اچھا خو مو ورته ول چې تی بارل خپل کور ته ورور پانه بعد بیا میج ویډیو درخواو کی دای دمرا چغلا کیږي. اچھا ډېر چګه غرنه ته د سلاجید وروړي نو دا حالش کی بیان وکړه چې څنګه غرینه دی او څنګه دا ډېر مشهور غونډه خار ده دغه ډېر په مصیبت سره ورکیږي. اچھا بیا شکیز ورکیږي بیا وته رشکاوي وته شکاول ډېر ستګ دی په ګمټه وایي ګمټه باندې شکل ګمټه ورچا در خپه سمالي. اچھا رشکیږي نه لکه اچھا دا څه جمع ده ٹھیک. اچھا یہ دغه نه علاوه ګرونه اوریدونکو د چکیم اول دای رکوجی څه د غره نه نو دا د خاطه په داسې خاطه یکونی غوندوي تو سید به د سکرین باندې وینستای دای اول ضروري چکیم داسې سلاجیت دغه مطلب داسې ماهر کسان دی او پېژاندي خو د امیجه تو څنګه چکیم نارمل خلک دای اول نه پېژاندي نو دای اول دا روري چکلای روري بیا غه نه علاوه پانه باندې په خپل کور شه پخاوي په د پخاول شي څومره ټیم لاګي پخاول شه داسې شمیر کا چې ځنه دوه قسمه پخېږي یو دی وچ پخېږي یو دوی لمده پخېږي. اچھا زه خو خپل کا لمده پخاوه اسایي خو په شټم ډېر ځکه لاګيږي چې 24 غنټه د په بشه پروتي پانا بادوي په یوره پخاوه. اچھا وګا ماشوم ته ډېر پخېږي ډېر د تایور بیا. اچھا ګرونه اوریدونکو چې کله دای په خاکو د غرنه روري بیا په کورشه په خاکو په انا بادي بیا د تر وسه پر خو د سای سیټ اپ نه خو وسای نه خلای په ډبي شی بان کولو د داسې خالت ورلکاول ویل چې ته پاته نه و چې د دمره کې ماتي شای دی نو تاسو وس وینه چې دای وس یک شلی په ډبي شی په کاوي او بهر خالت علاجی یا دغه نه علاوه کچیره تو سان یا د سلاجید غوړستای اډر کاويستای نو ماشلا په ډیر شریټ تو ستر وړي دی دغه سره د سکرین باندې چکیم نمبر وینه دغه سره تو سره پتا کاولا شستای او یا دغه نه علاوه مارکیټ شي چکیم سلاجید خرڅي چې مارکیټ شي کوي کمای نشته خو پاشه کیمیکل ملاوي یا چې دمره ملاوت وي چې هغه په واجه انسان ته چکیم فائدہ دوه نه ورورسي پانه زیات نقصان ورورسي او یا دول چکیم دی دا خو بیا مون خپل ولیدل چې مطلب دا بالکل چروي وری په غي سره پیوري په خاکو په غي سره ډبي تا او چاوي ول چې دا خدای کیمیکل در پتا نشته چې خلک داسې دوکې هم پک شکاوي. اچھا به کچیره خلک رابطه در سره کاوله تو سلاجید ورته پیرا کې ان شاء الله ول نشر پیرا کاوله. اچھا اوس دای نه دا ویډیو خدا سه دوه چې مطلب دا شوی کاروباري کسان ویني ډاکټرون یې ویني حکیمون یې ویني پنسوري ویني نو کچیره دغه تو سره په دغه نمبر رابطه وکړه دا سلاجید ورته پیرا کې بالکل ور پیرا کې. اچھا یہ دغه نه علاوه یو پښتانه درخه کاوه چې د وزیرستان په غرینه شدای نه ته خو د وزیرستان د جنوبي وزیرستان د چغمالي سیمه چې کوم غرینه دی غنه دی رشکوي دا سه چیرې اندازه درته لګي چې د وزیرستان په نور غرینه شوی دا سلاجید را ډېر متپاتن لګي خو دا د شاول نه یو کسر وړي چې په د شاول شي کاوه بل ځای خدا سه خاص نه ملاويږي. اچھا یو ځای لکه د ګرونه اوریدونکو د خبره تو سور وده چې دای مطلب اول دته دمره علم نه خو وس درې څلور کولې په دا چار شو شول وس دته ډېر ایکسپیرینس شوی دی د غره نه دای د مموي د سلاجی چې کیمرتای کورته روري په خای کو بیا پیکو بیا خلک ته مختلاجی. اچھا دغه نه علاوه وس د نمبر هم په سکرین باندې ویني کچیره تو ور د سلاجی اډر کاول غوړې په دغه پیور فارم شه چې څه دکان وي د سره خپل په نمبر رابطه وکړي سې نمبر یې تو په سکرین باندې ویني او دغه نه علاوه د ویډیو در سره شیر کې چې د امیش خالته هم پتا ولګي چې په وزیرستان شه داسې قیمتي شایان هشته دی چې پیرا دنیو شه مشاور دی وزیرستان سلاجید په پیرا دنیو شه مشاور دی او ډېر غاټ ډیماند یا د خالی بد قسمتي دا چې میش خالته صحیح پتا نه لګی دا نو وس د ویډیو در سره شیر کې چې د وزیرستان ټول خالته پتا ولګي چې د خو د میج په علاقه شه ډېر قیمتي شایان هم موجود دي د نن د پورا د غاډره والسلام.